د اسلامي امارت یو لوړپوړي چارواکي د ملا هیبت الله له یو فرمان څخه سرغړونه کړې. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینې وایي د اسلامي امارت د چارو ادارې کلتوري مشر له یوې 14 کلنې پیغلې سره دریم واده کړی. افغانستان انټرنیشنل پښتو ته یو شمېر سرچینو منلي چې د اسلامي امارت تر واک لاندې د چارو ادارې د کلتوري او ټولنیزو چارو مشر ملا رباني ناصح د 11,000 افغانیو په بدل کې له یوې 14 کلنې پیغلې سره واده کړی دی. د یادې کم عمر نجلۍ یو خپلوان ویلي چې ملا رباني ناصح د نجلۍ پلار ته پیسې ورکړي او تازه یې د واده مراسم ترسره کړي دي. یوې بلې سرچینې افغانستان انټرنیشنل پښتو ته ویلي چې ملا رباني د خپل دریم واده لپاره لوی مراسم نه و نیولي او یوازې په خپلې کورنۍ کې یې یوه کوچنۍ میلمستیا جوړه کړې وه. د چارو ادارې یوې سرچینې له نوم ښودنې پرته د ملا رباني دریم واده منلی او ویلي دي چې د اسلامي امارت دغه چارواکی تر دې مخکې د صحاب الله په نوم د یو تنکي هلک په ساتلو تورن شوی و چې نوموړی هلک دا مهال د رباني د سکرتر په توګه د چارو ادارې په کلتوري او ټولنیزو چارو ریاست کې دنده لري. ملا رباني ناصح تر دې وړاندې د ننګرهار لپاره د اسلامي امارت مرستیال والی و او د ولسواکۍ پر مهال د اچین لپاره د اسلامي امارت نومول شوی ولسوال و چې له افغان امنیتي ځواکونو سره په نښته کې ټپي شوی هم و. د اسلامي امارت مشرانو د دویمو او دریمو ودونو راپورونه په داسې مهال کې خپریږي چې له دې وړاندې د اسلامي امارت مشر ملا هیبت الله د خپلې ډلې له غړو غوښتي وو چې له دویمو او دریمو ودونو څخه ډډه وکړي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.